الله عنها فرمای كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د رمضان المبارک په اخري 10 ورځو کې اعتکاف کولو حتى يتوفاه الله تر دې پورې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفات شو ثم اعتكف ازواجه من بعده یا د هغې نه رسو د هغې بیبیانو به چې کوم دی اعتکاف کولو د دې نه دا هم معلومه شوله چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نفس د هغوی د وفات نه پس چې کوم دی بیا د هغوی بیبیانو هم چې کوم دی اعتکاف کړی دی او په پابندۍ سره یې کړی دی دا خبره هم واضحه شوله چې زنانه هم په کور کې اعتکاف ته کېناستلی شي ځکه هغوی په خپل کور کې اعتکاف کوي د هغوی جماعت ته راتلل دا مکروه دي او بیا د دې فتنو په دور کې خو راتلل دا چې کوم دی انتهایی ممنوع دي بالکل ممنوع دي نشي راتللی